السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو ورو تاسو ملګری احسان الله ملګرو په سیټ باندې دغه ویډیو د ډاکټر پوزي دغه را سره وګورئ ویډیو نه بعد تاسو سره خبرې دی به کوم. په ټول عمر کې چېرته د هغې نه لیدلی یا دوی چې کوي کومه ځان ته کومه لاره ماره ټونل مونل لنډه ملګرو تاسو دغه ویډیو وکتله چې یاره دا جینۍ چې دا جینۍ نه دی یو رنډی ده چې دا په هر ویډیو کې چې دی دغه کنځلې کوي، خپل ځان یادوي یا بل څوک یادوي یا 17-18 سال عمر کم یو هلک یې هغه سره چې دا په کوم دغه باندې خبرې کوي. زه هغه نه یادومه. ډېر ملګري ما ته دا هم په کمنټ کې لیکي چې یاره احسان بھائی ستا بل کنټینټ نشته چې ته هغه راټینګ کړو ته په هغې باندې ویډیو جوړه کړي. نو ما سره بالا شی کانټینټس دي، زه په بالا شی مختلف کانټینټس باندې زه ویډیو جوړولی شم، خو مقصد دا دی چې یاره مونږ کوم غلط خلک دی چې مونږ هغه راټینګ کړو ولې چې هغه د دې خپل کار نه واړو، ولې چې دا جینۍ ده او دا بار بار چې دغه کنځلې کوي، دا د شنو مینو ده، داسې مختلفې نورې جینکۍ دي دا کنځلې کوي، زمونږ پښتانه چې دي هغه یادوي، زمونږ پښتانه ته سپک ګوري، زمونږ پښتون بې وشرمو. نو زه هغې روریانو ته یم چې روریانو تاسو هم دغه ویډیو وګورئ، لازمي دغه ویډیو وګورئ او زمونږ د یوټیوب دا چینل چې دی دا راسره لایک کړئ، دا راسره سبسکرایب کړئ او تاسو هر ویډیو باندې زما کمنټ کوئ، ولې چې دا دغې خلکو له ورسي چې یاره زما مو څوک مخالفت کوي. کو تاسو دغه خلک ګورئ، دغه خلک تاسو فالو کوئ که نه، نو هغوی ته دې باندې پیسې میلاویږي، دوی ورته ویورشپ میلاویږي. زه تاسو ته نه وایم چې یاره تاسو زما ویډیو وګورئ، خو زما ویډیو صرف د ثواب په نیت وګورئ، ولې چې مونږ کومه ویډیو کوو په هغې کې مونږ یو اصلاحي پیغام ورکوو، مونږ چا باندې کنځلې نه کوو، مونږ چا باندې داسې تنقید نه کوو، په هغې کس باندې مونږ تنقید کوو چې هغه د تنقید وي، هغه د تنقید ښکار وي. کو هغه ډاکټر پوزیه ده بار بار راځي دغه کنځلې کوي، مختلف ډیمانډونه کوي، یاره هغه شی دی دا شی دی، زه به دا شی وکړم، زه دا شی وکړم، ولې چې په بهر هېوادونو کې د هغه د هغې هېوادونو کې چې دي کومه ازادي وي، امریکا کې ازادي وي، هلته کې چې څه دې زړه غواړي هغه کولی شي، خو زمونږ پښتون او زمونږ اسلام خو مونږ له دا اجازت نه راکوي که نه چې یاره مونږ دې په ټیک ټاک باندې یا په فیسبوک باندې لایو راشو، مونږ د جینکۍ کنځو، مونږ د هلکان کنځو، مونږ دا شی کوو، مونږ دا شی کوو. زمونږ دغه وایس زمونږ دغه ویډیو خو به زما هغه میندې خویندې وروریان ګوري که نه، هغه سپین روبي به یې خو ګوري که نه، کورونو کې به ناست وي، نو هغه به وایي چې یاره دا څنګه خلک دی، دا څنګه پښتانه دي. زمونږ د پښتون لغت چې دی د هغې که نن سبا د پنجابیانو نه تپوس وکړو، د غنډیانو نه وکړي که نه، نو هغه به هم د پښتون نه الرجي کړي چې یاره دا څنګه پښتانه دي چې په پښتانه په دې چلونو باندې پیسې اخلي، زه داسې یم او زه داسې یم او زه به دا کار وکړم، زه به هغه کار وکړم. نو زه تاسو ته وایم چې زما دا ویډیو صرف د ثواب په نیت باندې ګورئ. مونږ په خپله ویډیو کې چاته دا نه وایو چې یاره ته راشه زما چینل سبسکرایب کړه، آیا ته زما ویډیو وګوره، که زما ویډیو دې خوښه شوه زما چینل سبسکرایب کړه، زما چینل چې دی وګوره، که زما ویډیو ستا نه خوښېږي نو بالکل ستا حق شته چې ته به ما خلاف کمنټ وکړې، ولې چې ما کې څه غلطي بالکل ماته ویلی شي. نو دغه ماته ګوډه ویډیو د را روان ټاپک باندې به انشاءالله په مینو خان مینو راځو او هغه خلک په ټارچر کوو چې کرم زمونږ پښتون ته سپک ګوري، زمونږ دین ته سپک ګوري، مونږ به په هغه خلکو باندې خپل ریاکشن کوو. نو خپل خوږ ورور احسان له ورکړې اجازت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.